بسم الله الرحمن الرحیم. که انسان په یو لوی مصیبت او په یو لوی تکلیف کې راګیر وي او دی د هغې نه خپل ځان خلاصول غواړي، نو هغه له پکار دي چې دا وظیفه په پابندۍ سره کوي. الله جل جلاله به د هغه لوی مصیبت او د هغه لوی تکلیف نه نجات نصیب کړي. هغه وظیفه ډېره زیاته اسانه وظیفه ده. وظیفه دا ده: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کوم یو انسان چې دا وظیفه پابندۍ سره کوي، نو الله رب العزت به د هغه تمامې سختۍ او مصیبتونه آسان کړي، او رب العالمین به د انسان ته د هر قسم سختۍ او د هر قسم مصیبت نه نجات ورکړي. زموږ عزتمندو، دغه کومه وظیفه چې مې درته وښوله، دا وظیفه د مصیبت د ختمولو کې ډېر انتهایي کافي اثر لري. د محترمو که په اخلاص سره په نیک نیت او په نیک عقیدې سره تاسو ووایئ، انشاءالله د دې به ډېر لوی برکات او فضایل او ثمرات به په خپلو سترګو باندې تاسو ووینئ. یعنې داسې رموز او داسې اسرار به ووینئ چې خپله برته حیران پاتې شي. نو محترمو، دا یو اسانه وظیفه ده، بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ته مکمل اجازت دی.